السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن انشاءالله سبق نمبر 13 دی. سبق نمبر 11 12 باندې به تاسو پوه شوئ. سبق نمبر 13 چې دی هغه دی ولاړ پیش یا الټا پیش. ولاړ پیش چې دی هغه هم د پروت پیش په شانتې دی. په دې کې به هم دواړه شونډې موږ راغونډو او هغه به موږ نه راښکو، د پروت پیش به موږ نه راښکو، دا به یو الف په مقدار راکاږو. اوس ګورئ سبق نمبر 13 ولاړ پیش. دې نښې ته کومه نښې چې ښوله وایي دې نښې ته ولاړ پیش ویلی شي. ولاړ پیش همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. دا هم د پروت پیش په شانتې همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. خو هغې کې فرق دا چې هغه به موږ نه راښکو، دا به یو الف په مقدار راکاږو. نو حق په شانتې دی. همیشه دپاره حرف باندې له پاسه وي. په کوم حرف باندې چې ولاړ پیش وي دواړه شونډې به پرې راغونډو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. با ولاړ پیش د دې جوړ دی او بو د دې روان دی. لکه اوله طریقه صرف جوړ. حمزه ولاړ پیش، با ولاړ پیش، تا ولاړ پیش، ثا ولاړ پیش، جیم ولاړ پیش، ح ولاړ پیش، خا ولاړ پیش، دال ولاړ پیش. دویمه طریقه جوړه او روان دواړه. زه به اوله طریقه باندې اولنۍ کرښه، په دویمه به دویمۍ او په دریمه به دریمۍ، نو چې یا پورې کوو. دویمه طریقه جوړه او روان دواړه. ذال ولاړ پیش، ذو. را ولاړ پیش، رو. ز ولاړ پیش، زو. سین ولاړ پیش، سو. شین ولاړ پیش، شو. صاد ولاړ پیش، صو. ضاد ولاړ پیش، ضغو. طقا ولاړ پیش، طقو. دریمه طریقه صرف روان. ضغو، او، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، هو، او، یو. اوس مشکل حروف چې دي هغه دي 14: تو، تقو، ثو، سو، سقو، ذو، زو، زغو، ضغو، او، عو، هو، حو، فو. اوس دا ولاړ پیش مشق دی. نو اوله طریقه صرف جوړ. حمزه زبر، میم زبر، را زبر، ها ولاړ پیش. میم زبر، عین زبر، ها ولاړ پیش. لام زبر، ها ولاړ پیش. خا زبر، لام زبر، قاف زبر، ها ولاړ پیش. حمزه زبر، جیم زبر، لام زبر، ها ولاړ پیش. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. کاف زیر کی، تا ولاړ زبر تا، کتا، با زبر با، کتابه، ها ولاړ پیش. هو، کتابه. یا زبر یا، دال زبر ده، یده، ها ولاړ پیش. هو، یده. قاف زیر قی، با زبر با، قیبه. لام زبر لا، قیبله، ها ولاړ پیش. هو، قیبله. قاف زبر قه، تا زبر ته، قته. لام زبر لا، قتله، ها ولاړ پیش. هو، قتله. قاف زبر قه، دال زبر ده، قده. را پیش رو، قدرو، ها ولاړ پیش. هو، قدروه. دریمه طریقه صرف روان. مثله وریه، ورثه، بعثه، یره. نو دوستانو دا سبق نمبر 13 او زما امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي. ډېر اسان سبقونه دي. نو ویډیو خپلو دوستانو سره ډېره شیر کړئ او ما له راکړئ اجازت. والسلام.